عمر رضی اللہ تعالی عنہ درې مشبه د رمضان دا سوی مشبه درې مشبه د رمضان دا ډومبه کال د خلافت ته عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناس ته ما خو د ابو شپې په قیام الليل کې وي ټول شپه لګي لس کسان رازا مسکوا لس کسان زابیا لس نور رازا مسجد نبوی ترو تازه دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ناستے اگوری سوک رازی سوک بہر گزی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلور مشبت رمضان دما خامان زنبات صحابی کرام تو اے صحابی کرام شتا لوی خلق ناستی لوی خلق ناستی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تی اشارہ اکڑا اے ابی ابن کعب تبنن منگتا پا مسلط جناب رسول اللہ آگ قرآن شریف الولی کم قرآن شریف چی اللہ رب العالمین پا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کرے دے تب دا آغے قرآن شریف تلاوت کے ابی ابن کعب ورتوی بالکل میں پسر باندی من لے دا دور تنویچ اے عمر کم عمل چھ پیغمبر نہیں کرے زینکوما دور تنویچ کم عمل خلیفی اول ندے کرے زینکوما ابی ابن کعب ورتوی بالکل سر پو چشم باندی از تیاری ماں ٹول پو شوق سر ہوائی بیا ہوائی اجر ملوشی ثواب ملوشی بیا ہوائی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک می عمر تدانوی چیز تیار نہیں ماں پو جماعتی لصحابہ ندی بزرگون صحابہ موجود دی اذان دا ماخصتاً اوشو او عمر رضی اللہ عنہ راگئے خلیفی وقت خلیفی ثانی او سخرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارامِ مبارک اس اقامت شروع کو ابی ابن کعب اڑان دشو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ مبارک اگا اڑان دشو مسلیتا او د قرآن شریف بقرے نے شروع کرا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پشل رکاتو کی او پدرے رکاتو تراویح باندی وطر باندی پدرے رکاتو وطر باندی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ مبارک اگا دعا اشوا او صحابہ کرامو کی چام دا اونولی چی دا بدعاتو شو تاسن از تپوس کم نن سبا کا زویم ولن دا سشتا دا سی باز خلقو سمو دولان دا خبرم کروا وی اس وقت کی معلومات دیر دی آگے وقت کی معلومات کم دا دا نیٹ مولیان دا دا نوی رنا والا دیو جن ما یو مدرس تخپل دا مدرسی شاگرد اول مدرس کوم دی مدرسہ کی خو شک بدایو مطالعہ دا موبیل دی نمانم گوری دا موبیل مطالعہ باندې با اکتفا نکے کتابونه گورے دا لوی علماء ذخیری جمع کری دے باندې سترگی نظر سے واقعی گی موبیل کے لوی نقصان دا دے جو انسان نظرم ختمی او حفظم ختمی کتابونه گورے مطالعہ کوئی نصیب مطالعہ لالا ختم شوا مطالعہ ختم شوا بس سو خبری دا شر یادی کی او موبیل تکینی کتانا سوک تپوسو کی نو قسم دے ستا پا دے ذات کی تانا تپوس کم زو پتا حوالہ در کم چی تا حرامی ولد زنائی نو طالب سمرا غصدر شی چی مالا دے ولی حرامی ولد زنا اولی زم پتا شواہد نشتا ستا دا پلار نکاح چی تلکی در پاگی شواہد نشتا دے ما توی ولی نا پاگا وقت دریس پنگیرو اوی زما د پلار په نکاح کې ناستو هغه ویل چې دا لور پلان کې د پلان کې چې په دې نامې بل نشتا د پلان کې ته ور کړې و ور کړه په دې زما د پلار سره درې گواهانو زه ما ته په قران او خیا حدیث پیراته و خیا چې ما ته او چې د پلار په نکاح باندې
کسانو گواہی ورکړي او خو ما ته په حدیث بدبخت د خپل پلار نکاح ثابته په تواتر سره چې وجره کې شلو کسانو ویل چې د پلار نکاح تړلې شوی ده او زما د پیغمبر د جمعات نه یو عمل را روان دی ته کله دا تراوی نشتا کله دا شل رکعات نشتا کله دا زویم کچا 45 رکعات 40 رکعات ویلی کچا 23 رکعات ویلی کچا 25 رکعات ویلی هغه ور سره کمواله نه دی کړي هغه خو په نور تلی دي هغه میس کې چې کوم په منځ د دوه تسبو کې نفل کړي هغه په دې کې شمار لدي یعنی هغه زمنګ نه په تقوا کې ډېر وړاندې دي خو هغه په هغه مستحب عمل چې عمر د دې په منځ کې نو کړي عمر رضی الله عنه خپل امامت د ابی ابن کعب پسې په دو رکعاتو باندې سلام ګرځولې سلور رکعاتو ته یو تسبیح وای 15 تسبیح شل رکعات شوي سو رکعات شوي سلور مشبدا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ابی ابن کعب د قران شریف تلاوت کی عثمانی ذنورین وی سیدہ علی وی سیدہ تمام صحابه کرام چاند جمعات نه منډه نکړه د جمعات نه منډه نکړه اوس خدا سے واخلې جماعتونو کې اوس عجیب دور دی ابازه خوشاټاری چې کله سلو اتر کاته وکي روغون دی غاړه تازه کی سر تور سر ولاړی دا سی ووزي الله وای کته زما عبادت کې اے بنداو کې نه کې زما د خدای باندې اس اثر نه پریوزي دا د تکبر عبادت الله ته زر رکعتم بهتر به نه دی عبادت کې څه شی دی عاجزی ندی سے بجمعات نه چې اوزي غاړه تازه کی په عجیب انداز باندې اوزي دا زموږ الحمدلله علاقه سیدی لا خو نور جمعتون نه خبرې بو ما دا بلو د مرګري موبایل پر مولوی سے مالچا وای زموږ جمعات کې دا دستور دی اکثر بچ سره امام اتر کا د برابرۍ کې بس کسان دی یو صف نه بل صف نه اوزي داسې جمعات نو وای څنګه چل دی مال مړ ژوند دی ور سره مکو مړ ژوند دی ور سره پرې دا کچا وکړ خبره خود به خود جوړه موږ دوستی نه پریدو کنه خپل ولی نه پریدو زویم هغه څوک چې د عمر په عمل اعتراض کوي هغه سره تعلق پر خودل عبادت اعظم او اکبر عبادت ته د خدای په ذات مې دي قسم وي موږ چې روافض ته روافض وایو هغه اعتراض په عمر دی داوی اعتراض په ابو بکر دی داوی اعتراض داوی په اعمال او کردار باندې دی نو تبدا کې اے محمدی زوانا چې تبدا عبد الله ابن عمر مقلد جوړېږي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیت الله شریف تراغ در رمضان المبارک میشتا عبد الله ابن عباس ور سره دی عبد الله ابن مسعود ور سره دی عبد الله ابن عمر میستر کی ډکی ډکی شوی ہائی کاش ابی ابن کعب دلتا موجود ہوئے عبد الله ابن مسعود ورطا عرض کی اے عبد الله ابن عمر ولید ارمانو کو وہی کاش کہ ابی ابن کعب جندے موسر موجود ہوئے منگ بزان توڑان دے کڑے ہوئے منگ لبے دو قرآن شریف تلاوت کڑے ہوئے عبداللہ ابن مسعود مبارک مویز بے حکما عبداللہ ابن عمر ورتوی دا خبری اللہ خندو کی عبداللہ ابن مسعود اڑان نشو نیتی اتڑلو عبداللہ ابن مسعود میں دا قرآن شریف تلاوت شل رکاتو کی اکڑلو عبداللہ ابن مسعود چی روانی دو عبداللہ ابن عمر ورتوی ادرے گئے اے دخدے بندہ ما سر دیر مزیدار استے زدا خپل از د خدای پر رضا تعالی در کوما عبد الله ابن مسعود ورته وې په اسو کوما ورته وې دا اسبوزا سترګونه اوخرانی دي قرآن کریم وې واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق من قرآن ورو جڑا نرازی جڑا چاہتا ورزی نہ منا
ورانورو جڑا نشتا تردی چی خلق رالل اغیار رالل اغوی منتاسترگو کی گترا کے دا ٹولی دنیا دا عالمانو نظام اوچت گنی 1400 سال کی گی ٹول را روان دی چی عمل دا تواتر سر را روان دی عزیزانو حکمرانان راغلی دی مسجد نبوی باندے دور راغلے دا ہر چا لیکن شل رکعت تراوی شل رکعت شوی شل رکعتو کے چام کم والے نہ دے کرے زمان دور سرا اسوی تراویح دا لفظ نشتا ما خو تاستا ہوئل چه لگ دی خلقو کے لگ سوچ ہوئے فکر ہوئے چه لگ تا بوزم دا چانا اوکا چه تدا خبر ہے چه دا لفظ نشتا ہر یہ سیز قرآن شریف موتا تا نروڑی چه اغا مستحب عمل لے سنت عمل لے موتا تا بوئی چه دا عمل پدی آیات ثابت تے ورنستاد دین دیر دا سے مسائل چه تباینے تاثر اس دلیل پدے باندے نشتا نمبر 1 زمون دا دا سیس چکم روان دے پدے لڑ سپیکر باندے دا قرآن و حدیث کی نشتا ٹول مولینے کئی دا موبیل نا اس استفادہ کول خلق دینا فیضا اخلی دا سر قرآن و سنت کی نشتا خو یاد ساتھی چام دا دین طلب کو نکو چی پدے ہم سے دلیل پیش کا کنا نبی با تسوی بس دا خو یو علادا دا دی علی دا سی مثال دے چی دا داسی دیو دا داسی دیو دا داسی علادا بس بے علا شوا مانا دا عمر پا عمل دلیل غاری زب ما تا بغیر دلیلا تاسے ٹول با بدی خبر اقرار کو منگو تاسے دا اللہ دا رضا دا پارا پا خدا قسم دے پدی منبر باندے دا پدی وجہ نرم درتا زکا دا خبیسان بیاتی دا ٹکی راوالی اگوی تا مخیان الحمدللہ ما پدی منبر باندے دا مورد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان باندے خبر کرے وہاں دشپے میں خوب اولی دو مسجد نبوی شریف کو کسکی دا زنی کسیوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک میں پخکلی صورت باندے را روان دے ما لان دیلی دل ما توئی اے بچیا تاچ پرون دکے میں مور ذکر دا رسول اللہ مبارک کرے آغا دا بی بی امینہ رضی اللہ عنہ دنگا قیدہ نادا بخدا قسم دے زد عمر پا تراویح باندے اے شک شبہ نلرم سوک چی پہ شک شبہ لری دا رافیزی دے دا شیعہ دے لیکن رنگی بدل دے رنگ کارا کولے نشی بسلور کتاب باندے زما دا خدا پزاد قسم دے قرآن کریم چکل پیغمبر بیانی آیات رازی نو اللہ دا پیغمبر دا صحابہ تشریح کرے دا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی اے زمان نبی دا خلق مشرکین مکہ چستا ملگرو تا ناپویا وی دوی تا اوئے تاس ناپوئے زمان دا پیغمبر ملگری ناپویا جواب ملاونش ناپویا وی مانی وی چھ عمر یو عمل کئی کم صحابہ چھ بدر کخبی اولاسون قربانی اگر دا عمر نا تپوس نشی کولے جواب راکی نشی کولے نشی کولے شی موتا تا پدے کے نور سخبر دا تا نرشا دا سے خلق تا اوائے چی یرنو شل رکاتا خوبا کو انشاءاللہ دا فتنو دور دے دا بار ناستے نا دن جماعت کے ناستا بہتر دا پرو ما دی خپلو مشران رونو تا ہوئے من کوشش کوئی زیادہ ناستا جماعت کے کوئی تلاوت کوئی نوافل کوئی عبادت کوئی عبداللہ ابن مسعود کوفی تلارو چیر تلارو کوفی تلارو دا دی پا امامت باندے 7,000 کسان را جمع شوی دی دیکھ صحابہ و تابعین دوار شریک دی صحابہ او تابعین دوار شریک دی عبداللہ ابن مسعود 70,000 وزر کسانو تا 70,000 نا وزر کسانو تا امامت کئی او شلکات تراوی کئی سوگم پہ اعتراض نہ کئی نن وقت اعتراض نسما درخواست دادے روپئی خبر دادا چھ تراوی با کہو برابر بے کہو بے ہوئی تو قرآن شریف ختم پکی ہوئی خلق راویشتا قرآن شریف ختم عجیب خبر کئی دا عوام خدا سی دی او خپکی گئی ما قسم دے چھ ٹیپر اخلی ٹیپر سمر تحقیق کوئی ورپس سمر ورپس تلاش کوئی اخلی ٹیپر
او تلاش کوي اړه اړه دکاندار غریب په بیړه کړ دا طرف خړ دی او دا طرف او چې دین مسله راشي به سوي یره دا مولا دی دا مولا دی ولدا سه مولا نه دی نه دا مولا نه دی دا فتنه ده څنګه فتنه ده د امام بخاری سن 194 ہجری کی امام بخاری په 11 کلنۍ کې د 80 احادیث حافظو 11 کلنۍ کې د څومره حدیث حافظو څومره والله بالله ثم الله د خدای په ذات مې دې قسم وي چې دا دنیا په بل طرف باندې راوړوي نو ما ته به اوسو دا اوس دا په نیټ باندې غیمه جوړه کړې ده کله ما ته سل احادیث په یاد کړل تیر کړل والله بالله ګیره مې کله نه کړم مختورون په خر مې دي سور کی د خر لکې د خلک راځي کله ما ته سل احادیث یاد کړل کله ما ته سل احادیث په سند سره پیش کړل په یاد باندې لیکن هغه په امام بخاری اعتراض کوي لعنت په هغه خلقو چې د دې خبرې اوري ته په لعنت و امام بخاری مور سره په حرم کې لګې د طواف کې په جلا شو مور دوی بچي اوري جاړي وې مور بیګانې امام الانبیاء خوب کې لیدلو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې حرم شریف کې طواف کول مونږه محبوب مبارک راغی ماته غاړه راکړه او مور ته درې ځله د مغفرت دعا کړې ده امام بخاری نه پوهیږي امام مسلم نه پوهیږي امام ابو داود نه پوهیږي زه پوهیږم وفتنه ګره لوی رب درنه بلعم بن باغوره جوړ کړي او بیا به افسوس کوي ګوره لاس ته به دې ناراضي امت ته د اتفاق ضرورت دی په ملک باندې څه حالات دي د مسلمانانو څه پریشانۍ دي تاسو د اختلاف هغه خبرې کوئ چې عوام ته خبر نه دي د علماو نه اعتماد اوچتوئ دا د یهودو سازش دی چې کله په امت کې نن په امام بخاری په اعتمادي پیدا شي یو خبره راونیسي که چا په دنیا کې کلم بې دینه خبره کړې دا فتنهګر هغوی سره ولاړي من اول نه ویلو چې یا خلقه د دې پلیټ فارم نه ده داسې خبرې اوچتېږي بیا چې بیا به ګوره په سر او کونه نه پوهېږئ او هغه خبرې دا دي اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاړو امام بخاری لاړو امام شافعی لاړو امام اوزاعی لاړو امام احمد بن حنبل لاړو عجیبه دور دی ماول ټماټرو کې تحقیق شته او د مولا په مسله باندې چام دا تپوس ونه کو په کار حکمران وخت درخواست ورته کو چې ګوري دا د نن زمانه حکومت به ختم شي به بد الله حکومت طلب ولګيږي به الله आवाज کوي اے زما بندا تا د دین لپاره څه قرباني ورکړې و د دې خلقو مخ ته ودرېږي سوال ورته کوي ډومبه چې دا څه خبري مکوي زمون اعتماد په علماء باندې وی دین مولیانو خراب کو الله جل جلاله دین ساتله کو دوی دے په علماء وی ساتله الله وی انما يخشى الله من عباده आवाज را نه دی حافظان خو ډیر دي انما يخشى الله من عباده العلماء الله وی زمانہ یریدون کی عبادو کی اغا علماء دی محبوب میں وی علماء زما ورثدی توے نا غن کوئی دل اغا پارسی زبان ہے اد پارس والا چبوا اد کمزے والا چبوا د چا د ذات پورے خبر ندا خبر د اللہ د دین پورے دا د اللہ د دین حفاظت ټول ته پکار دے چې هر سړی په دې باندې مضبوط عقیده وساتي مونږ ته عمر رضی الله عنه خیانت نه دی کړی کمنګ د عمر په دې عمل باندې اعتراض وکړو یا نو د چا اعتراض وویلو نو ګوره یاد ساتئ به ایمان په خپل ځای باندې پاتې
نشي. نو زمونږ استاد سي عقیده دادا چې شل رکعات تراویح باندې د امت او اتفاق را روان دي. حرمین شریفینو کې اوسه پورې د دین آباد پته لګینا خو شل رکعات تراویح را روان دي. مسجد نبوي شریف کې سورہ روان دي، بیت الله شریف کې سورہ روان دي، شل رکعات. او موږ او تاسو اوس په کې ویو چې نه دا شل رکعات نه دي، دا اتر رکعات دي. اتر رکعات اوس په کې بل لاوت دا یې سره شته ده که یو کې او کنه کې او کدو کې. ما تاسو ته ویلو په دې منبر باندې چې موږ لګي کوشش کوو چې تاسو دا شعر او تراشو. ویلې مې کوم نه ویلې مې درته کنا چې شعر تراشو موږ لګي مولایانو په کار شروع کړي. داسې مسنوي مولایانو، داسې فتنه ګورو مولایانو ان شاء الله دیوبندي علماءنا اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکي علماءنا دا دغه بدبختو دا غمی جوړ کړي. نشل رکعات به تراویح کو، ختم ډومبه په تراویح کې چا کړو؟ جواب بدر نغوارم ابی ابن کعب. بول وای ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میں قرآن شریف ختم کرے. عبداللہ ابن عمر میں شاعت ولار دے. عبداللہ ابن مسعود قرآن ختم کرے. عبداللہ ابن مسعود میں مخکے ولار دے. 7,000 کسان ورپس شاعت ولار دی. دو قرآن شریف ختم کرے. اے عزیزانو عمر خو اغا عمر دے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں یوزل را روان دے. کوسا کی سرداری کونین مخی تراغے. عمر جاڑی رضی اللہ عنہ. اب ابھی دینا کارو کی آئے ہائے اب ایسی کارو کی اب کہتا ہے کہ ما خود پیغمبر حدیث غوختے دے، ما خود اثر دے صحابی نے دے غوختے دا عوام پا دی خبرم تو کا کئی چھ گورا خوئی اگا گندگیر انسان سخوتا واللہ کے دیر بعد پا سیدم نموالا دیکھا بابا عمر سے ابو چھ تعدتم دا سے بے غیرتا نا فتنہ گر ہوئی چھ زوام دا پیغمبر حدیث زوام تا دا پیغمبر پا حدیث کوئی نہیں نو. پیغمبر حدیث زما دا عمر خبر تا پیغمبر، دا عمر عمل تا پیغمبر زما، دا ابو بکر صدیق عمل تا زما پیغمبر، دا عثمان عمل تا زما پیغمبر، دا علی عمل تا زما پیغمبر. سوئی لازم دے پتا سے باندی دوی عمل. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. خلفاء ستا پلار تیر شوئے کہ نکتی تیر شوئے دا خلفاء راشدین دی کرا. دا دیو عمل دا پیغمبر حدیث پا دی دا دی پا تائید باندے منگ تاغا مخی دا نویلو چی خلق برازی اعتراض با بیا کئی تاسے بورتا دا سے وائی. نو عمر رضی اللہ عنہ را روان دے پلا روان دے. سردار کونین مخی تر آگا دوارا مخامخ شو. عمر رجاری رضی اللہ عنہ ورطوی اے عمر ابن الخطاب اولی جارے ورطوی مور اطلار میدن صدق شا را روانم پلار باندی مخی تا گڑے لاڑے گڑبور پس روان اگا میں ادرو علماء ورطویل اے گڑبا گڑی چیر تبوزی وید گیا زیلے بوزما دا مڑخ زیلے بوزما ما ورطویلی دا سنکے چنی مخام کرتے بوزی ما توی اے عمرہ مخام خزک خو گیا نشتا عجبہ بندی خود لڑا تکے دازی روح مان لے زدہ اغزے لبوزم چکم زے کی اواخوی گیا اخیل تماتا دیتا نبوزم نو بیچارے ولی یا عمر پا دی خبر دا جڑا خبر خونت وی ما داغن اللہ شاپیرکم آورتا ولی زمان دی دخلے پا ذات قسم ہوئی چتا زمان اڈیرو خیار اگا ما تاویلی یا عمر فاروقا زستان و خیار نہیں ما تا سبقت ایمان تا دٹور نوران دی کڑے دے ما ورطولی نا زما خبر بلزے کدا ستا خبر بلزے کدا اے دخرے بندہ ما باندھ پلار گڑی نسر ولی زکا ماسو ابتی گڑی بوتلی زنگل غاڑی تا
دخل کو مالونا با مالا راغلل او زما گڑی با اگراله مالا پلار چکر آغستا پلار را تا غصه شو ماتو اے عمرہ تب سنگ زندگی تیرے تد گڑو دو سرولو سے نپی جنی تب جون سنگ تیرے نو مالا جڑا پا دیر آنا چنن دا پیغمبر علیہ السلام پا صف کے ناس مانا مشورہ اخلی او حال دا چی پلار میرا تویل چی تک گڑی دا سرولو سے نپی جنی جون بسنگ تیرے نو جڑا پا دیر آگلا چی تا زمانا دیر او خیاری تا تا خلا دا گڑو دا سر سے معلوم دے ما تا وی چی اے عمر رضی اللہ عنہ تا آگا سڑے چی پسنک دیو خبر راشی اللہ دا تایید کئی عمر رضی اللہ عنہ مبارک نبی علیہ السلام زان ترانی زیکو ورطو یا عمر رضی اللہ عنہ پا کراتو جبرائیل امین استا پیغام ما تراوڑے اے عمرہ تچ پا کم لار سے شیطان پا غلار نشیت للے دادا ہوئی عاجزی وا دادا ہوئی توازو وا تو ڈولی دنیا تنر پاک ورزلہ جسدی ما سردی عمر رضی اللہ عنہ تا مخت سوکم اون دریدل زکه چې عمر یو عمل وکي هغه به رسول الله خوخو عمر به یو عمل وکو هغه د رسول الله د خدایم خوخو هغه د الله خوخو نو چې کوم عمل د الله خوخو صحابه د عمر په عمل باندې اعتراض ونکو او ټول اول چې عمر رضی الله عنه باندې الله رحم وکي الله دې په عمر رحم وکي یاد ساتي دی حجر اسد مبارک تا خلق براتلل په بل انداز باندې عمر رضی الله عنه راغی چراغ حجر اسد مبارک ته ودرې دو ډېر جلالیو دا یاد ساتي امیش په دې دین کې رکاوټ چې اچي دا هغه خلق اچي چې هغه په شاته د بل خوانه زور وي عمر رضی الله عنه مبارک یو کس ولار دی او دی حجر اسد تا سوي عمر رضی اللہ عنہ راغے خلق ټول ودریدل چې عمر د حجر اسد عمل څنګه کوي اے حجر اسد مبارک ته ودریدو او خپل کو بسم الله الله اکبر شونډي مبارکي په کې خودي او به داسې ودریدو وای اے خلقا وردا کانه حجر اسد دے اختلاف دا اہل مکہ راغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختلاف ختم کو دا کانے د جنت نا راغلے کانے دے اے خلقا دیتا اللہ رب العالمین اغا شرف ورکڑے دے چپتی باندی شنڈی د جناب رسول اللہ لگی دلی دی زبی زکا شنڈی لگو ما چدا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اتباع سنت پوشی بے ہوئی دا کانے دے نہ چاہتا ضرر رسے نہ چاہتا نفع رسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں اجڑل اے خلق اوری دا کانے بخکلے نور سشتا دینا دلتا نور سے نشتا لیکن یہ خبر اوری پدیخ کلے دو باندے چه دا کانے چا کل کو پسنت نیت باندے دا کانے بد قیمت پورز باندے دا اغی شندو بارکی گواہی ورکی یا دا خبر اکڑا چه دا کانے چاہتا ضرر و نقصان نرسے علی شیر خدا ورطوی دا خبر مرسر ہوائے اے عمران دا مرسر ہوائے سو یا ابا ترابا کم خبر ورسر اکما علی سے بورتوی دا ورسر ہوایا چه دا کانے چاپ سنت طریقہ باندے خل کو دا کانے با پورز دا قیمت باندے دا اغید پارا سفارش گئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ہوئی یا علی اللہ دی پتا رحمو کی یا علی اللہ دی پتا رحمو کی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وی داخل خطوائی بے عمر رضی اللہ عنہ مبارک میں ہوئی گوری سوک پدی باندی شنڈک دینو یاد ساتئی دا عمل میں دا جناب رسول اللہ دے او سوک چد پیغمبر یو عمل باندے دائم پاتشی
دنیا کی بم ورتا اللہ خیر ورکے آخرت کی بم خیر ورکے عمر سے برسر بل خبرتے سیوا کا سوک چھ حجر اسد خلے او دت گوری اللہ بے نظر سیوا کی اللہ بے نظر اللہ بے نظر حجر اسد تپکتو نظر سیوا کی گوائی دا خودی خدای زمان آغا عشق نصیب کی زمان پا دی علماء کے لوی شخصیت تیر شوے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اما بارک حجر اسد تا مرگور شاگردانو بوتلو ناغی جڑل بسم اللہ اللہ اکبر شنڈی پہ کی خودی اور روان شو شاتا شاگردان ورطل حضرت دیر پا تکلیف مراوستے او تا خود تمرا زر بو سکڑا کل دی کو روان شو سن احمد مدنی پچھو وی جڑل واللہ عمر چکم عمل کرائی اگئی کے دیر کوئی رازو نہیں اگرنگ عمر رضی اللہ عنہ ما پخوک ملی دلو یوزا لکو کراتو ملی دلو لکا چکم مسلی زحشت رازم نما تبو کے دیرا ہدایت الحمدللہ پخوک کے دے صحابوں نبی لو شوی دی حسین احمد مدنی ہوئی دے حجر اسد مسئلے کے میں دا سوچو چدا بسنگ اخکلوم نوی عمر رضی اللہ عنہ دا سنی ولوم او رای وستن دا غرنگی اغخ کلکو او دا غرنگی مام کل کرلو دا یاد ساتھئی تراوی پتے نیک کوئی چھ اللہ بم راضی کی گی رسول اللہ بم خوشحالی گی او عمر فاروق بم خوشحالی گی نو سو رکعت بکو انشاءاللہ سو رکعت بکو کولو سو رکعت بکو شل رکعت بکو انشاءاللہ و ختم دو قرآن شریف بکو چھ عبی ابن کعب خوشحال شی سو خوشحال شی عبداللہ ابن مسعود خوشحال شی عبداللہ ابن عمر خوشحال شی علی المرتضی خوشحال شی عثمان ذی خوشحال شی او یاد ساتھی کم عمل باندے چھ صحابہ خوشحالی گی دو صحابہ و رب اور باندے دیر خوشحالی گی انشاءاللہ نبل عمل پدے کہ آغا سدے پر رمضان کی چمنگو تاسبے کو آغا صدقات دی صدقات بکو انشاءاللہ کو کنا بکو صدقات بکو انشاءاللہ ار سڑے دے پخبل درستخان باندے نظر واچے چھ زمان پا درستخان سمرتو عام پروتے دے بل بوی کبنوی دے گوانڈی خیل بساتو او دے جگرون بزان ساتو دا زمان مسئلہ تاسے ٹولو تا سمرت زمان دا بیان سک اوری واللہ باللہ دا اللہ پا عظیم و صفات دی زمان قسموی چھ دا کم عمل من کو دا دا سر لسوکالونا را روان عمل دے پدے کہ اے شک شبہ مکوئی پدے کہ دے چاہ دلیل تا ضرورت نشتا دا دے نند قادیانیانو یو پروگرام روان دے اگوی خلق الرسالی ورکی او پر رسالو کی ورطا عجیب خبر لکلی وی تاسو خدا منئی چھ استخارہ سنت عمل دے خدا سر مشورہ دا اور سنگ انداز کے راتاوی گی دی کوئی خلق تا وی تاسو دی مولیانو دی محمدیانو نے تپوسو گئی چھ استخارہ سا عمل دے چھ مانا وسک تپوسو گی چھ مولانا صاحب استخارہ سا دا پارا پکار دا زم نیک عمل دا پارا پکار دا کاروبار دا پارا پکار دا نو استخارہ سا شدے زم دا اللہ رب العالمین تخبل عرص غرزول دی چھ اللہ دا تکمہ رہنمائیو پر پخوب کی بس دا با انشاءاللہ خوی صحیح شوا وی خواہ نو چھ خواہ عمل دے خوب پیغمبر منل دا خو کلی خبر دا نو کزد کوئی دید پار نعوذ باللہ من ذالک استخارہ حکم او ما تا خوب کہ اللہ و خیچ دا قادینے پا حق دے کہ پا حق نہ دے نو دا خم استخارہ دا نو سادہ لوح مسلمانان پہ دکا کی گی گورے وورا چیو سڑی دمرا اول دمرا قدری دمرا انداز سرا چی دا پیغمبر یرا ویبا آخری نبی بوی یرا ویبا آخری نبی یرا کی دیشی چوی آخری نبی دا سڑے کافر دے ویبا وری تبوی دا دے خاتم النبیین دا دین رشتو بل پیغمبر نشتا چی شک دی اکو کافر خضا در باندی طلاق داو دی دن نواتلی یاد ساتی بعضی مسئلوں کی با شک نکوئی پدی با گمراہ شئی اس پدی خبر باندی زان کوئی کئی رنو
الحمدلله منګ او تاسو مسلمانان یو لران مسلمانان کو مسلمانان نو کنو د قبرونه به راو باسي ته په شرک تله